عزیزانو موږ پالې خواته روان یو چېرته چې ګورئ زموږ موټر دغه ده عزیزانو موږ په دې قسمت کې کته سولو عزیزانو دوستانو رفیقانو بیا څو پیاده راغلو هغې منطقې نه یو ساعت نور داسې لار لرو موږ تر پایله موږ سره پاس دی او له دې ځایه خوند واخلئ ډېره مننه لایک و سبسکرایب و کومنټونه لا دې مه باسئ شیر یې کوئ عزیزانو موږ پالې خواته روان یو چېرته چې ګورئ زموږ موټر دغه ده نو دغلته ما اخندزاده صاحب درېدلی ده ډېر یو ښکلي طبیعت کې درېدلي یو دې خواته چې تاسو ګورئ عزیزانو دلته یو ډېر ښکلی کلی ده او دې خوا مکمل لوی لوی غونډیګانې دي لاره هم لږ ذره خرابه ده عزیزانو چې راځئ دې سیمې ته ډېر احتیاط کوئ څنګه اخندزاده صاحب دقیقا همینطوره ما آمدیم از منطقه اکوسیستم پاله باید تصویر برداری کنیم و به دنیا نمایش بدیم هم دنیا ازش لذت ببره و هم مردم عزیزی ما ازش لذت ببره منطقه قرار داریم که یک قله بلند به اسم اینا منطقه میگن به اسم بند اون طرف محله شهرمرد و اسماعیل قرار داره این طرف منطقه اخپی و چارو چلمرد میخوره که ارتفاع جلوش گرفته معلوم نیست و این اکوسیستمی که در دنیا نمونه اینایی که میبینه همه خاک طبیعیه عزیزانو څرنګه چې ګورئ لاره ډېره خرابه ده او صعب العبور ده نو ډېر مو پام نیسئ چې دلته په تیزي لاړ نه سئ ونه غورځئ دا کلی تاسو ګورئ په یو دره کې ده هغه لوړې تپې چې تاسو ګورئ غونډیګانې نو دلته همدې دوی اوبه دغلته یو څاک کنلې ده نو هماغه جان داسې اوبه راکشوي کته خواته هلته نلونه دي نو دا ونه هم د توت ده یا ونه دلته تکه شنه ده نو دا هم کوټې دي کورونه دي نو موږ سره تر پای پاتې سئ او تاسو ته به د پالې خوندوره دره او خوندورې اوبه تاسو در وښیم ویل کېږي چې ډېرې یخې اوبه هم دي نو وګورو چې خلک هلته څنګه ژوند کوي
که پایین از پول باید داره کدام؟ ازی؟ کدام رای ما بین است خدا حافظ عزیزم عزیزانو لاره ډېره وړه ده نو ډېر به احتیاط کوو که بل موټر مخ ته راسي نو څنګه بیا کوي بل موټر مخکې راغی مجبور شو شاته لاړ شو شاته چیرته به شاته لاړ شو عزیزانو موږ په دې قسمت کې کته سولو ځکه د نور موټر پاس خواته نه تلو خو موږ بیا پیاده ځو تر لوی آبشار پورې پیاده ځو داسې مڼه موږ ځان سره اخیستې د چار سنجارنګ مڼه ده او دا میږي تاسو څه ګورئ دا میږي دلته چرول لپاره راوستې دي د هغه لپاره چې ډوډۍ ورته پیدا کړي دې ته وګورئ دا خو دا صاحب وګورئ دا هندوانه لاره مې واخیستله دا دایمي ده که مثلا دایمي یا لازمي ورته وایي ډېر ښه هندوانه ده د لاره هم خلاص کړله په اجازه دې جورسی مغایرسی نام چی است؟ سلمای چی؟ سلمای یکم بالا گپ بزن سلمای خب سلمای چی میکنی تو؟ هیچ چوپون چوپانی؟ این رمز خودت است؟ کجا میبری رمایت؟ داشتو اینجا چی نام داری منطقه؟ پوله پوله؟ آفرین این خانه شماست؟ نه آنو خانه کی است؟ خانه مردم خانه مردمه؟ خانه مردمه عزیزانو دوستانو
رفیقانو مونږ راغلی یو دا درې اولمه ته اولمه یکی از یو اکوسیستم په دنیا کې معروفه ده اولمه آبشارونه لري جیگه از اینکه براتون پشتو صحبت بکنم چون کلمات برنامه‌های ما ترکیبیه ازبکی هم انگلیسی هم اینجا که میبینید اولین ورودی دره پاله است این هم که اینجا گوسفندا رو آوردن بعد از اون ساعت 4 میره بین کوها اونجا میچرن این جهان خوشتیپ ما این هم سرزمینی ما این هم جهان خوشتیپ ما تا به اینجا رسیدیم از این اوبرتر نمیتونیم عبور کنیم چرا صعب العبوره راه موتور اینا وجود نداره از اینکه مردم اقدر مهمان نواز و عزیزن ما هم عاشقانه دوستشان داریم و میریم بالاتر از اون چه که قابل قبول دنیا نیاز داره و مردم نیاز داره فیلم ثبت خواهیم کرد و در اختیار شما خواهیم گذاشت منتظر ما باشید ان شاء الله منګم څو نو دا فولډر بل ګوري ټیکټور فولډر دا ځوانم پیناسته سلام علیکم سلام علیکم خودی جان جور بخیر نام چی است نامم نصیر احمد از کجا هستی از پاله از خود پاله هستی بله از خود خانه تو کجاست خانه من همینجاست خب همین خانه تان است بله چطور زندگی در پاله خوبه بد نیست خدا رو شکر این راه موتر شما چرا جور نمیکنه راه موتر ما همینه دیگه ما که درست کنیم دوباره سیل میاد و خراب میکنه آفرین سلام علیکم خوب است جان جور است بخیر زنده باشی بخیر باشی داریم بیادر همیستی تو نه بیادرش نیستم چیش میشه این بچه دایم است مربوط خب به بچه کارخانه دایید است نام چی است حامد جان هستم نام خدا پاشین همین جستی آره همین زندگی میکنی همینجا زندگی کسب و کار چی است کسم کاروانه چی نمی صدق جانه همین درختای چی هست اینجا دو کاشته چهار مغز است سفیدار است خب سفیداره شما اینقدر بالا رفته حالا کجاش دیدی خب بله این صدق خواهرش جانه. هست دیگه. یو بله خبر بده داو اغازوان حتما تصمیم نیولای ده چی مونږ سره همکاری وکړي لار سي دریته بالکل. هغه جون چې مونږ لیدلی نه یو دوی مونږ ته معرفي وکړي ان شاء الله امروز ما همکار هستیم خیر باشه عزیزانو سمې جان هم مصروفه ده د جوړولو موټر به هلته پرېږدو پیاده به داسې ځو تاسو ته نورې خوندورې ویډیوګانې هم وړاندې کوو زموږ سره تر پای پاسې او له دې مرکو و ښایسته انځورونه خوند واخلئ این موتر شما چند خریدید موتر ما 5000 بعد سوخت از پیش میخوره ها سوختش از پیش میخوره ها موترش چنه سر میخوره نه این 2010 چرا مگه 2010 این 2010 سی خر ها 2010 سوختگیری میکنه ایسی خودش نمیخوره سوختش هم جلوه سوخت جلو آره 2010 شما اشتباه گرون خریدید چند خریدین 5000 خب تیل هم میتی برش نه ها تیل می های نه تانکشه دیگه تاکیش پر ساله ها تانکش برای ها در لوکس بیا تک توش یک موتر تم سوار شو ایزان از پا نه ودنه تس پریگه سرچه پس پریگه جانه کار میکنی شما نه یک نه فکر کنیم که میره آقا اگر من اینجا بزنم این عزیزان من چراغ عقبن خب پروژکتورش از عقب روشن میشه دقیقاً و ساختش از جلو مدل 2010 ولی گفتن 16 اما اشتباه کردن فقط تنها چیزی که مهمه پروژکتور عقبش خیلی قویه سال 2025 یا سال 2025 باشه نه این 2010 ولی گفتن 2016 $5000 قیمت خریدن شما نگاه کن دقیقاً چیز چراغ پروژکتورش عقبه اما ساختش از جلو از پیش میخوره والا خواهش میکنم ما صحبت نشیم بفرمایید بیای کامرا رو بگی طرف ما خود دست ما اخراج شد این صحیح بگی تو دیگه شما برو سوارش کار کنید عزیزای دل من اکثر شد صحیح خر شما از طرف جلو سوار شدید بخیر چرا شما نمیدونید جلو کجا خیله کنیم مالی را خیلی نه شما رو اکسلتر بدید اکسلتر بدم دقیقاً ببین بریک داره بالا رفت میل نشه ببین بریک داره این پروژکتورش یک دانه ای بوده اینه بریکش ها هیک پاپ وانا بري جلاس باط ما لنا ياخذ هسه دا غم ندري لاس دا سیستم عقب سفارش جرمن دکنه ولك ده الكاميرا جيجا وين چیزا مکمل کارا سم کامera کی گوره ولی او دا سفارش جرمن ده بالکل تکنولوژی دیر پورت دی ولی خب پنځه دا فولډر چې چیرم نه پیدا کی تاسو ور هغه جوړه چې هغه فولډر نه تللی دا
هغوی نه تله نسی 10 تله سی او ډېر هم کم مصرفه ده ځوانم ده دا فولډر ډېر پام کوئ چې په هغه هسې باندې ځان به ونه چسبوي دا غځای ده او دا څنګ خسک ده ښه او دا څنګ خسک ده مګر به کته شو څه نظر لرې سمه ده تاسو کته سئ او دما خورای به وګورو نظر شما چیه درباره این فولدر این فولدر وطنی است بسیار فوق‌العاده و بسیار ارزان تمام میشه و سوخت کم میخوره اشتراکش پایینه مصرفش پایینه اکسیلیترش ایخه اکسیلیترش ایخه و ریزش هم یک تا چوب است ها باریکلا یکی از خبرنگارای ویژه چینل لاروین مایک سوار فولدر 2010 سفارش جرمنه و چراغش از عقبه اما سوختش از پیشه یک خوبی فولدری است که میتونه جایی که موتورسیکل و موتور نروه میروه دو زمانه هم هست باریکلا انشالله که موفق باشید اگر اخلاق داره درست بکنید یک دانه از فولدر براتون خواهم خرید انشاءالله عزیزانو موږ هم دلته سپاره سولو ډېر خوند یې راکړه ډېر ښایسته ځای دی ځان ډېر ښایسته طبیعت ده نو موږ به مایسای سره کدو کلاړ بسو عزیزانو موږ هم خپل پیاده روي پیل کړه نو پښو سره دا اوبه ډېرې یخې دي عزیزانو ما هم د خپل کرمي چې وباسلې یو ډېر څپلۍ مې پیدا کړي دي دا پښه مې نیم کاله تېروتې ده نو دغه انډیوال نه موږ سره مل دي زو دومره ډېرې یخې اوبه دي عزیزانو ډېرې یخې دي اخوندزاده صاحب دا به څو درجې ده اوبه 20 درجې نه هم شاید ټیټې زه وایم دا 15 درجې ده بالکل ډېر خوندور چهارمغز دی ځانو ډېره ښه فضا نه ده ډېره ښه فضا ډېرې یخې اوبه دي ډېرې یخې اوبه دي چې دې ونو ته ګوره دا چهارمغز ونه دومره غټ غټ ونې دي چهارمغز ونې دي مفت چهارمغز نه اینا صاحب داره وای گفته کدام چهارمغز ای گیر نکنه که یا مغزی تو کار خود نداره اما بزن ولی اگه 7 کیلو چهارمغز باید برام بیته ولی 15 خود چی نگردن هلته مانو باغ ده هلته بادام یو چهارمغز دي یو ډېر خورت لري ها ډېر خورت لري نام تو چیه؟ ها چیه؟ قربانه قربان مردا اون 2016 اومد آمد نه 2016 او یکی چوچه فولدره شما بود هر موقع دکتر تغذیه گرفتید اسم شما چیه؟ خالدی مادر چیه؟ اینا فوراً ترمز بگیرن خب بیایی چرا؟ جور هستی؟ بخیر هستی؟ کجا میری؟ پایان ها؟ پایان پایان میری؟ برو تک پیش ببر برده میتونی یا نه؟ افتخارم بکنه که باید ما باید چرا از خرفن برداری میکنیم برای اینکه دنیا بخریم
آموزنده. صدای کنه چیزایی با مخبار بگو با آخر مال فیلم میگه این چیه؟ چهارمغز چند سالشه؟ 100 ساله؟ 100 سال شاید هم بیشتر. خب این 400 سالشه؟ این نگاه کنید. ملت مردم این چهارمغز میبینید؟ این چهارمغزی که میبینید باید دیگه کلا نه باید دیگه خبری کنم کنه. این چهارمغز که میبینید من رشته کشاورزی درسم. این میبینید چقدر بالا هست؟ همه قدم ریشش به زمین سب بگه خود هر لحظه کاری بکنید همه قدری که بالا هست همه قدم ریشش پایینه. شما نگاه که اینا ریشه ها هستن میبینید؟ اینا همه ریشه ها تا به اونجا هست تا به اون زیر کوه هستش. چرا؟ چون اینا الان میبینید بالا زده ممکنه اگر پتاس زمین تامین بود اون کش پایین تر هم میرن. حالا به دلیل همین که زیر زمین پخش شده اینجا رو آب بوده ولی ور زیر کوه. بالکل او ایزان دالته ژوند ده ده ژوند تا ما چکار لارسو زرنگ یعنی هم آسیا 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 آبی څوک څه ښه څوک نشته لکه څه صحیح سمې جان راځئ لاړ شو بېرته بې اجازې نه ننوتلو څوک نشته نه کار نه لري. برگردیم به جاده اصلی. رازر سرید یو شی به درد در که ده چهارمغز خلقت خداوند بگوره ده سه رقم ده بگوره بالکل ده چهارمغز بگوره پس حالت که حرکت کرده ده بینی زنگون کش او کنه لکه اوخ گوره دیجی گوره لکه اگه معلوم میگی یا مثلا دیجی او گوره ده نماله یا گوزنه گوره یا لکه گوزنه ده یا لکه دایناسور بالکل ډېر قوي قدم باصله ده نو زیاتره وچ سوي دي اخوندزاده صاحب خب دا پدې چې دا خو څوک عرض خو نه کوي نیست هغه شیان ویني هغه ټول ضایعاتونه دي هغه شیان ویني ټول هغه شاخې وګوره دغه توسعې تللی دي اول باید دا دی خاطره باید دیجینه هستی قطعی انو رشد و حرکت به او که چهارمغز هم به قطعی ولی دوی حرس دیشان باندې بلد نده بالکل کوههای پاله دره های پاله مردمان خوب سرزمین خوب همه در کنار هم برادروار دارن زندگی میکنن و اولادی منطقه آمده اینا ساخته نشده. اگر اینا ترکیه بود اروپا بود در روز لااقل $1,00,000 در روز درآمد این منطقه بوده. بالکل جای طبیعی بسیار زیباست ډېر یو ښکلی طبیعي ځای دی ځانو دا تاسو وګورئ خلک دلته په خیمو کې ژوند کوي نو بل شی هم ده ییلاق و قشلاق هم لرو دلته ښه په دې چې منایسي مثلا پسرلیسي خلک ګوري هلته هوا ګرمه ده راځي په خپل منطقه و فضای سبز کې دلته کوچ کوي دلته شپږ میاشته دلته زندگی کوي او بیا هم میگي خوسی موسی اخلي چاق کوي د بورداقي په نوم بیا حلال کوي زمای خوري ښه بورداقي په نامه او له دې چهارمغز د دې شیان هم حفاظت کوي. بالکل عزیزانو دا کوچي خلک هم ډېر دي نو پسرلي کې راځي دې منطقې ته او په ژمي کې ځي بېرته خپل منطقې ته هلته کورونه شته خو دلته خیمې وهي او دلته ښکلی ژوند ځان ته جوړوي نو دا چرګان ویني هغه د بازار چرګان نه دي بالکل بله دا چرګان طبیعي د دې یوه دانه هګۍ د 15 دانې هغې کیفیت لري بالکل طبیعي دي ولې د دې لپاره ټول طبیعي شیان خوري او هګۍ اچوي ګوره دا څومره ښایسته ده بالکل منې ته وګورئ او دلته مڼې هم کرلې ابل ولکي ته ګوره څونه غټه غټه ده اما دوی باید حرس شي اصلاح شي له دې نه غټه غټه به مریض نه شي. بالکل عزیزانو دغه اوبه چې تاسو ګورئ دا اوبه ان تر ګوسفندي ولسوالۍ پورې ځمکې اوبه کوي او شین طبیعت جوړوي. این سیب هم که میبینید یکی از سیبای اصیل منطقه است. جدیداً ممکنه تکنولوژی یا تحقیقات شده براش به شکل سبز در آمده اما اینا ضایعات داره. امسال باید 50% از اینا
هست شوه یعنی چی؟ یعنی شاخه. من اگر 50 کیلو بار میبرم 150 کیلو بار برای من بار کنن، من یا میمیرم یا کمرم میده میشه. ولی سیبا هم همینطور است، اگر به اندازه قدرتش نبود آسیب میبینه میشکنه، بعد آفت بیاد سراغش، زود آفتگیر بشه و کرمو. بالکل. شما نام چیه؟ نام دو چی؟ سمیرا؟ سوایلا. سویلا. شما؟ همیرا. شما؟ سفه. سفیه. باریکلا باریکلا. یا ماسیا. ایزانو دا بل جوړانده ده، نو دا اوبه داسې راځي. دا برق در اختیار. دا برق ده؟ هغه توربین ده کنه، برق تولیدی ګوره سیګنال. ولی نوشی جان دی خلک ډیر پیشرفته خلک دي. خو از این برق شما استفاده میکنن؟ بله از این برق. ولی نوشی جان شما؟ برق زنده. برق زنده است. بالکل. ایزان دا خلکو ځان ته دلته وړکۍ توربین جوړ کړی ده، نو دغه منطقې ټول خلک له دغې برق نه کار اخلي. دغه هم هغه دی نیولی. هغه غر نږدې کېږي. ګورئ دا غر ده که نه؟ بالکل هو دا غر آهسته آهسته تر کده نږدې کېږي. هو که نه؟ دلته خو موټر هم راتله. موټر هم راتله. دا و موټر راتله، ولی دا موټر نه راتله. دا موټر نه راتله نه. دا لکه سینه باید جیږي نه؟ و دا لکه فرادو، لکه سر، مثلا جیپ. هغه ته پلاستیکونه دو دانې فولډر سپېل خول دلته هم ده که نه؟ فولډر نه دلته زیات دی. دا د ښکلي ښکلي خره دي چې حیران ورته پاس. خره مه وایه نو که نه، فولډر ده که نه؟ فولډر دی ښه دا مدل ټیټ دی، دا 2000 ده. موټر نه ټیټ نه دی، دا 2005 دی. نه نه دا 2000 ده. باه باه ګوره اخوندزاده صاحب دې طبیعت ته ګوره، اوس لاندې لاړ دې ایکوسیستم ته ګوره. چای دې لیدلی مخکې راسه. هو مخکې راسه. اوس نور شی هم ښایسته مخکې ها که نه دلته هم بیا حالت ده که له اوبه روانې دي که نه؟ ځانه ګوره دې جار ته. وای وای سدیده چشمه ګورې ګورې دغه ځای ګوره سوري یخی دا وینې کومه حصه چشمه ده؟ دغه ده. او بالکل ګوره دا بله چینه ده ځانه ګورې دلته غار غار زیات لري. ګوره اوبه څومره یخ ده له هغه نه. بالکل او دا در کده وځي هو بیرون. که نه؟ یو بل همالته و بیا هغه بله. رګونه دلته زیات دي. نو ځان دلته ځینې نور نباتات دي ښه، هغې ته به تاسو لاس نه ووهئ تر څو نبات نه پېژنئ، ځکه دې منطقې خلکو موږ ته وویل چې هغه نبات باندې که تاسو لاس ووهئ نو تاسو ځان بخار کړي. د دې نوم یې د دې د زه نه و، نو د دې داسې یو تجربهیي ده هغه لیدلی، دا شی تجربه کړي دي. دغه د غره ته آهسته آهسته نږدې کېږو، نو آبشار ته هم آهسته آهسته نږدې کېږو. ډېر یو ښکلی ځای ده. ګرمه راغلې سمې جانه؟ ایزانو ګورئ څنګه ښکلی طبیعت ده، څنګه ښکلي اوبه دي. نو دغه له دغه تنګي نه راځي. دا تاسو ګورئ موږ له دې لارې نه راغلو او دې لارې ته ځو. له موږ سره تر پایه پاتې شئ او له دې ویډیوګانو خوند واخلئ. عزیزانو موږ هڅه کوو تاسو ته د افغانستان طبیعت در وښیو، نو تاسو هم له موږ سره مل پاتې شئ او له موږ سره تر پایه دا ویډیوګانې وګورئ. عزیزانو دا تاسو ګورئ دا هغه نبات ده چې که پرې لاس ووهئ ځان مو خارښت نیسي. نو دا یې له هغه نمونو نه ده چې زهري نباتات دي په دې دښتو کې. ځان مخکې ویډیو مې چې ویل ده په دې کامرې وه، نو نوې ویډیو چې تاسو ګورئ په وړکۍ کامرې ده. دلته وکته سو ډېرې خوندورې اوبه دي عزیزانو.
ځای مو خالي ډېرې خوندورې دي ډېر یو خوندور ځای دی ځانو ډېر خوندور خلک دي په دې منطقه کې نو موږ هم تنګي خواته روان یو موټر لاره خو لري خو هغه موټرونه باید دې منطقې ته راسي چې کیسه د سینې جګه وي لږ ذره نو سبب د دې ونه سي چې تاسو موټر دلته خراب سي بیا داسې ترمیمګار دلته نسته چې تاسو موټر پرې جوړ سي سمې جانه که دا وړکۍ کامره واخلې شاټ یو څو دانې خپله ونیسې زه یې د لارې لږ زره ستړی کړم یو ساعت به کېږي چې حرکت مو کړی یو ساعت نه ډېر یو ساعت نه ډېر شو بلکل طبیعي ځایونه وښیه زموږ لیدونکو ته خوا ښکته بغل و بغل ټول زه به هم لاړ شم لږ زره مخکې په دې منطقه کې عزیزانو چارج مارج نشته برق مرق نشته موږ هم په تجهیزات سره راغلي یو نو زموږ سفر هم ډېر اوږد و سمې جانه دې نقطې ته راته چېرته چې درېدلی په داسې سیمه کې ډېره ښکلی فضا ده نو پسته زیار ده پسته زه هغه کونج کې پستې لري دا کونج کې پستې لري دا کامره داسې ځاګه ده دا طبیعت ده ښه سمې جان څه حس لرې والا خپل سړي مغزه ښه ارامه کېږي ارامه کېږي مغزه د خلکه آرامي ده د اوبو غږ ده نو د افغانستان خوندور ځایونه دي ډېر کم خلک به دلته راغلي دي دې ځای به یې ویډیوګانې جګ کړي نرس راتلی لاره ډېر لرې ده لاره ډېر لرې ده لاره خراب له دې جانه مه تېرېږه سمې جانه چې خارښتک یې ونه نیسي را دلته یې خوند راسي هغه چې دومره کیمر ته ورنه ولګېږي داسې خرابۍ دي زموږ انډیوالان هم ډېر لرې تللي دي ما سمې جان په هغه سیمه کې لږ څه یو بل طبیعت لري ډېر خو ترخو طبیعت او دغه نغری چې تاسو ګورئ عزیزانو دا نغری چې تاسو ګورئ نو دا طبیعي نغری د خلک د دې منطقې راځي دلته یې وری حلالوي او دغلته یې غوښه ورته خوري دلته یې پخوي ورته نه ګوره سړی عزیزانو دا وړکی غاړې دی نو په دغه تنګي کې ننوځو Rasa meja nak kau nak kau tak dulu tu salah ada. Rasa jadi orang nak kau
عزیزانو دا منطقه چې تاسو ګورئ دې منطقه کې موټرونه راتلی شي ښه دې منطقې پورې او بعد له دې نو دلته وړکۍ تنګې دلته نور موټر لار نشته دا اوبه راځي نو ابشار د دې شاته د 1 ساعت نوره لاره موږ لرو 1 ساعت خو پیاده راغلو هغې منطقې نه 1 ساعت نور لار لرو نو تر پایله موږ سره پاس دی او له دې ځایه خوند واخلئ ډېره مننه لایک او سبسکرایب او کومنټونه لا دې مه باسئ شیر یې هم کوئ بیا توی طرفه بچ عزیزانو دا پیسه تاسو ګورئ څه خوندور ځای ده
عزیزانو ډېر یو ښکلی ځای ده نو زه فکر کوم چې بلا تشبیه جنت ته راغلی یم زموږ افغانستان جنت د نړۍ داسې تاسو ګورئ خاص کې دلته ډېر داسې هغه دي قارغیان دي و دلته کوترې دي نور داسې هغه ورته پیدا کېږي نور داسې ښکلي ښکلي مرغه دلته پیدا کېږي باښه مو ولیدله عزیزانو موږ په دې خدمت کې باښه مو ولیدله نو هغې دې خو تښتي نو انسان چې ویني تښتي نو ډېر ښکلی ځای ده داسې اوبه راځي تر آبشار پورې به نور ښکلي ښکلي طبیعتونه موږ ګورو معمار د نړۍ او د ټول نړۍ ټوله هستي خدای ده نو دا چې تاسو ګورئ دا د خدای هغه هستي ده چې تاسو زړونه پرې وازئ انډیوالانو موږ ځان سره خټکی راوړی ده نو اخندزاد صاحب دا خټکی میده که چاقو هم نه لرو چاقو هم نه لرو طبیعي خوراک کوي بلکل ښه دیگه وایه درگه نه راس و راس واخلئ قاری صاحب دا ملا صاحب راځه ته به نه خورې ولې نه خورم ما روزه نیولې عزیزانو دا به موږ وخورو بیا به سفر ته پای ورکړو چون ډېره لاره پاتې ده اوس هم تر آبشار ته ورسېږو عزیزان موږ هر خوا نه راغلو دې خوا ته ځو څه کوې اخندزاده صاحب تیږه مه یاده کوې عصري څنګ ته تللی څه بله او دا څنګ بېرته مې نه راځي څنګ د غلو په څل دی دې خوا سمې چې ودې نه وي وغورځېد بله نشانه ولګېد زه دوه دانې دې خو وغورځولی ځان داسې چهارمغزه ونه ده داخله او رفت دلته دوه دانې نور هم دي
چی گپ است آخوندزاده صاحب؟ اومدیم در دل طبیعت در زیر هم کوه ما لذت ببریم و هم شما ها لذت ببریم بلکل. منتظر ما بمانید بالکل باید بالا از بالا زورم تو ای ځانو داسې به روان یې نو تر څو هغه پاس جای ته ورسېږي موږ یو بل خبر واورېده چې متاسفانه هغې هلته یو زینه ډېره ایښې وه نو د منطقې خلکو هغه زینه بېرته ټوله کړې ده پاس د غره یو دوه ابشاره نور ډېر غټ غټ دي نو هغې ته نسو تللی متاسفانه لاره نشته پامچای ماروان مارم ندی؟ غاړه دا وخت راځي اوبه ته چې ما وخوري مخکې ګرځه اخوندزاده صاحب چې تا اول وخوري اشکال نه لري زه په مصرف ته په مصرف کې بیا
عزیزانو دلته داسې یو زینه غوندې ځای ده موږ به وړوکی آبشار هلته و دلته به جګېږو پاس نو غټ آبشار ته به رسېږو سمې جان ته جګ شه دا کمره بیا درکړمه بیا به زه راسم درپسې واخله عزیزانو دغه حصې نه موږ راغللو هغه جانه جګ شولو نو دې حصې ته ځو او ایسته ایسته به لاړ شو دلته یو وړکی آبشار ده عزیزانو هلته بیا یو ډېر غټ آبشار ده لاړ به سو ډېر ښکلی آبشار ده عزیزانو غټ آبشار ده د هغې څه کې عزیزان د سمې جان څپلۍ یې وړله عزیزانو دا چې ګورئ آبشار ده غټ آبشار په دې منطقه کې چې موږ غوښتل تاسو دلته راسو دا غټ آبشار ده خو په خواشينې سره دلته یوه زینه وه هغه زینه د خلکو جګه کړې ده نو پاس کې دوه نور غټ آبشارونه لري دا وه زموږ د نوی برنامه هیله د دې برنامه مو خوند اخیستی وي موږ غواړو بیا هم د افغانستان نور ښایسته ځایونه هم تاسو معرفي کړو تر پایله موږ سره پاتې شئ او له خوښي خوشحالي سره د موږ ویډیوګانې وګورئ سبسکرایب یې کوئ شیر یې کوئ لایک یې کوئ کومنټ ولیکئ ښایسته ښایسته کومنټونه او له دې آبشارو څخه خوند واخلئ افغانستان زموږ د ټولو افغانانو کور او ښایسته ځایونه یې بلا تشبیه د جنت له موږ سره پاتې شئ